پیښور دی که کویته ده زما کور دی، کندهار دی که کابل دی زما ورور دی. هر غاصب چې دې ته خنډ اچول غواړي، که د لر وي او که د بر وي مخ یې تور دی. اوس زمونږ د ګوند د پیسټیپې د لومړي مرستیال ښاغلي محمد شیرین ګردیوال څخه هیله کیږي چې سټیج سر ته راشي او خپل وړاندیزونه تاسې ته واوروي. ښاغلی محمد شیرین ګردیوال صاحب. درنو او قدرمنو مشرانو، د لرې او نږدې ځایونو نه راغلو عزتمندو مېلمنو، خویندو او ورونو، هر کله راشئ، په خیر راغلی. مخکې چې زه خپلې خبرې شروع کوم، یو ځانګړی یا ځانګړي ستړي مشي د انګلستان د پیسټیپې د ملګرو یا څانګې ته چې هغوی د لرې ځای نه راغلي دي، یوسف علي خان، فقیر کاکا، ایاز خان، بابو او اکرام الله خان ډېره مننه چې هغو ډېره خواري کړې ده او زموږ په غونډه کې نن برخه اخیستې ده. د زړه له کومې مننه. د لوی او بخونکي خدای په نامه، زما مقاله نه ده، ما نه یو دوه میاشتې مخکې ملګرو خواهش وکړ چې زه د ځوانانو ته یو څه وویم. مال ځوانان غوږ نه ږدي، موږ به هسې خواري وکړو، یو څه به ولیکو او هغو ځي او راځي، غوږ نه ږدي شیانو ته. زه به د خپل طرف نه ځوانانو ته یو څه وړاندیزونه وکړم چې دوی ځانونه منظم کړي او څه وکړي. کیدای شي زما دا چل وچلیږي او یا امید به کوم یا هیله مې ده خدای دې وکړي چې زما دا چل وچلیږي. په غیر د دې څخه چې پښتانه ځوانان تنظیم نه کړي، ځانونه تنظیم نه کړي، بله لار نشته چې په بنسټیز ډول د قوم او د خدمت او ولس د خدمت جوګه شي. دا اولنی قدم دی. د دې کار د عملي کړنلارې دپاره لومړی دا اړینه ده چې پوه شو چې پښتانه ځوانان په اروپا، افغانستان او پښتونخوا کې څه غواړي، د دوی نظري او وړاندیزونه د راتلونکي په هکله څه دي. د عملي قدم اخیستو دپاره د دوی راټولېدل یو مهم څیز دی. دا کار دی لومړی په آلمان، بیا په اروپا، پښتونخوا او افغانستان کې ترسره شي. د یو بل سره دی رابطې او د مرستې او ملاتړ هڅې دې ګړندۍ کړی شي. د دغو هلو ځلو پایله به دا وي چې پښتانه ځوانان به لومړی په خپلو منځونو کې یو پیژندګلوي رامنځته کړي او دا به یو څه جوته شي چې پښتانه ځوانان غواړي څه. کله چې دا کار یو څه جوت شو، نو بیا دا خبره مهمه او اړینه ده چې د دغو نظریو او وړاندیزونو عملي کړنلاره به څنګه وي، څوک به کومه دنده او ذمهواري په غاړه اخلي. دلته زه په ټولو پښتنو ځوانانو دا غږ کوم چې دا کار د جذباتو له لارې نه، بلکې د یو سنجیده او معقول او ذمهوار پښتون ځوان په حیث باندې باید دغه کارونو ته اوږه ورکړی شي. بله خبره چې په دې اړه مهمه ده دا ده چې د ذکر شوي راټولېدنې یو مقصد به دا هم وي چې د ځوانانو د پیژندګلوۍ او وړاندیزونو نه وروسته به د ناستو پاستو په چوکاټ کې دا هم څرګنده شي چې کوم ځوان د کوم کار او دندې جوګه او صلاحیت لري. په بشپړ ډول به دغه هڅې یوه کوټلې لاره مونده کړي او دا به بیا هغه هدف وي چې موږ خپل قوم او ولس د نورو قومونو سره په ګډه د دغه منظر په لور بوتلل غواړو. آخرنۍ خبره به دا وي چې آیا پښتانه ځوانان د 21مې پیړۍ په درشل کې د خپل قوم او ولس د خدمت جوګه دي او که نه؟ د دوی دندې او ذمهواري څه دي؟ آیا دوی دې ته چمتو دي چې دندې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي؟ خو که چیرې پښتانه ځوانان خدای ناخواسته دې ته تیار نه وي چې تنظیم شي او د راتلونکي دپاره د قوم او ولس خدمت او ذمهوارۍ ته چمتو نه وي، نو بیا به د دې ولس څه حال وي؟ همداسې حال به وي لکه په تېرو 3 لسیزو کې چې د داخلي او بهرني دشمنانو د قربانۍ ښکارو
او بله دا چې خپل راتلونکي نسل ته به څه وایي چې موږ ولې تاسو ته د خدمت جوګه نشو. دا یوه تاریخي ذمهواري ده او که دا موږ په ایماندارۍ سره ترسره نه کړه نو راتلونکي نسلونه به بیا راته خیرې کوي. پښتون چې مړنی قوم دی د دغه قوم ځوانان هم باید د نړۍ په دې حساس وخت کې د ځان او جهان څخه بېخبره نه اوسي او د نړۍ د کږلېچونو څخه خپل قوم په سرلوړۍ او خپل پښتني همت سره د سوکالۍ او آبادۍ لارې ته راوباسي. دلته په ټولو پښتنو دا غږ کوم چې هیڅ چاته انتظار مه کوئ، همدا اوس او سبا له راپاڅئ او د خپل کور او قوم اختیار په خپل لاس کې واخلئ. په دې آخرني بیات به درنه رخصت واخلمه او ښه غوږ ورته کیدی. خونه د پښتون چې پکې پاکه خدای اړنګه ده، خونه د پښتون چې پکې پاکه خدای اړنګه ده، دا دنیا دې اور واخلي، دا دنیا به درنګه ده. ستاسې د اورېدو او حوصلې نه یو دنیا مننه.